پنځم فصل ساده ماشینونه. لکه چې دلته لیدل کېږي یو ماشین غوندې ده، دغه پلاس. ماشین څه شی ده؟ هغه وسایل چې د قوې د تبدیلولو دپاره په کارول کېږي، یا هغه وسیله چې کار ساده کوي، آسان کوي، یا هغه وسیله چې د هغه په ذریعه کې کار ډیر په سلیقه سره سرته رسیږي، موږ ورته ماشین وایو. دلته په دې شکل کې لیدل کېږي پلاس، چکش، همدل چوب چې ورته وایو، او نور شی، داسې نور شیان. دا ټول ماشینونه ده چې د هغوی په ذریعه یو کار ترسره کېږي. څرخ د هغه په ذریعه کار ترسره کېږي. هرم یا رافعی چه شی د هغه وسیله چې د هغه په ذریعه جسم د ځمکې نه پورته کېږي. البته یا د کلک لرګی نه جوړ شوی دی یا د اوسپنې. دلته لیدل کېږي چې سړی د یوې خوا کشوي، دغه رافع یو نقطه اتکا لري، یو نقطه د تاثیر قوه لري، او یو نقطه بل لري چې د قوه مقاوم د نقطه ده، حرکت کوي د دغه لرګی په ذریعه ډبره پورته کېږي. او دلته د یو سړی لاس لیدل کېږي. قوه نقطه اتکا د هغه د بازو سره ده، او نقطه تاثیر قوه هم معلوم دار د هغه څنګل وي، او نقطه قوه مقاوم هم دغه قوه ده چې په لاس کې دی پورته کښته کېږي. قوه وزن د اتکا نقطه معلوم دار دلته لیدل کېږي دا قوه چیرته ده. او دلته هم چې لیدل کېږي نقطه تاثیر قوه د سړی د لاسونو ترمنځ ده. نقطه اتکا چیرته ده موږ وینو چې چیرته تکیه لري. او قوه مقاوم دغه ډبره ده، دغه وزن ده چې هغه غواړي هغه پورته کړي. د اتکا نقطه، د مقاومت قوه او مؤثره قوه. بله، دلته وینو په رافعه باندې یا عمدل چوب غوندې ده، قوه وارده اف ده. دلته هر څومره چې قوه ډیر شي هغه بل وزن پورته کېږي. دغه قوه مؤثر ده، هغه بل ټکی نقطه اتکا ده، او بل سرته قوه مقاوم ده. قوه مقاوم هر قوه ده چې زموږ مقصد ده چې هغه را پورته شي. هرمونه د سیستم موازنه. دلته موږ یو هرم لرو، وینو چې په یو ځای کې یو قوه عمل کوي، په یو سر یې، په بل سر یې کې قوه مقاوم ده. دغه متوازن ده، در حال چې د قوه بازو متفاوت ده، لہذا دا قوه خپل د بازو سره معکوسا متناسب وي. که بازوی ډیر وي قوه لږ ضرورت ده چې توازن وساتي. اف ضرب ال مساوي ده اف زبر ضرب ال زبر. که چیرې قوه ډیر وي دغه بازو ضرب د قوه تر هغه بازو ضرب د قوه ډیر وي. دلته لیدل کېږي یوې خوا 500 قوه ده، بلې خوا 300. معلوم دار ترازو غوندې دغه توازن برقرار میده. په دې شکل کې لیدل کېږي چې پورته ده اضافتر د دې خوایي. که د لاس سره ونیسو هغه را پورته کو، په یو ترتیب سره توازن برقرار کېږي چې هغه د لاس پر ځای باندې قوه تاثیر کړي. که چیرې راکش کو یو خواته چې بازوی لږ سي، د دې ځای نه بیا توازن برقرار کېږي. یعنی حاصل د ضرب د قوه و بازو د قوه د یوې خوا مساوي د حاصل ضرب د قوه و بازو د بلې خوا. دلته هم لیدل کېږي توازن داسې برقرار ده. 15 ضرب د 3 مساوي ده 300 ضرب د 15. او دواړه خواوې دغه شرط برقرار شو، لہذا توازن برقرار ده. موږ یو خطکش مد نظر نیسو چې وزن یې پی وي. خپله چې وزن د خطکش پی وي، تاثیر یې په نقطه
وسط کیده چه موج ورته نقطه تاثیر قوه وایو یا موج ورته مرکز ثقل وایو خپل لحاظ پی دلته هغه نقطه چې دلته شودل شوی دی پی هلته زړیږي گویا د تاثیر د قوه ده بل یو قوه اف یو ده بل خواته قوه اف دو ده په دغه نقطه د سی متکی ده تکیه لري دینو قوه دوړه قوه اف یو ډیر ده بازوی لږ ده اف دو ډیر لږ ده بازوی ډیر ده او د پی پر نقطه د جی قوه یا د جی پر نقطه باندې د پی قوه تاثیر کوي خپل د خط کش راست اوس فرمول نوشته کوو د یوې خوا اف ضرب د اسی بازوی ده مساوي د اف دو ضرب خپل بازوی بی سی ده جمع د پی ضرب د سی جی ده دغه توازن شرط ده فایده میخانیکال ادوانتاج چه شیده هغه د چا مقصد چې موږ لرو هغه مقصد تر په اعظمي حد لاسته راوړو قوه عامل ده بازوی قوه عامل ده قوه مقاوم ده بلیم بازوی قوه مقاوم ده لحاظا آر ضرب در آی زبر مساوی ده اف ضرب در آی ضرب در آی سره که چیری دوارو خواه پر اف باندې تقسیم که راسی لاسته راځي او د دې ځای نه موږ وینو چې قوه مقاوم پر قوه عامل برعکس معکوسا متناسب ده د دوړو د بازوګانو قوه عامل پر قوه مقاوم د دې ځای نه میخانیکل ادوانتاجی یعنی فایده د میخانیکی گتی چه شیده آر پر اف یا آی پر آی زبر میخانیکل ادوانتاج که چیری همیشه اصلا تریو لویده کی دایشی چه دغه نقطه دغه حرکت و کی بازوی دیر کوچنه شیده دلتا بیا قوه میخانیکی تریو لویده که چیری هغه بازوی لشتی آی زبر دیر شی بیا قوه فایده میخانیکی تر یو لږ ده یعنی په ډیر قوه سره ډیر مشکلات سره پورته کیږي کیدای شي چې دواړه بازوګان سره یو ځای برابر وي میخانیکل ادوانتاج مساوی ده په یو سره دلته موږ بیا هم یو ماشین گویا چکش ده د هغه په ذریعه موږ میخ را باسو هم میخ خپل قوه مقاوم ده د چکش هغه شروعی چه شیده حق قوه مقاوم هلته ده قوه عامل هم د سړی لاس ده او نقطه اتکای هم دلته لیدل کیږي کله یو برخی کله اوس بیا بل برخه کیدای شي چې بل پوندوالی د چکش دغه شي دغه د نقطه اتکای لسته تغییر وکي اوس میخ را باسی دغه میخ را کش شو بله میخ وایستل شو البته امکان لري سړی دومره زور ولري چې میخ وباسي مګر د لاس سره مشکل دی د ماشین سره کار آسان تر سره کیږي په هغه ترتیب دلته انبور ده چې موږ وینو قوه مؤثر هغه میخ ده چې د په خوله کې ده قوه مقاوم هغه میخ چې د دوړو بازوګانو ترمنځ تکول شوی دی او متحرک ده هغه بیا نقطه اتکا دی پر لاسته باندې هم دغه د قوه مؤثر ده که چیری اف 15 کیلوگرام وی بازوی 28 سانتی متر وی موږ بل بازوی دلته شودل شوی دی په ډیر ګلالۍ توګه آی زبر مساوي ده په اوه قیمت گذاری کوو په دې فرمول کې بله نور 28 د دې ځای نه آر مساوي شو په 28 دغه سره اختصار کش 18 کیلوگرم فورس قوه دوم رافع دوم نو رافع دغه اول نو رافع خدا و چې نقطه اتکا په میانس کې و دوم دول داسې ده چې قوه مقاوم په میانس کې ده
دلته وینو یو قوه باید عمل وکړي چې دغه ډبره یا دغه وزن پورته کړي په دغه ترتیب چې سره چې ښودل شوي دي. په دې رابطه کې قوه مقاوم په میانس کې ده، لکه چې دا کروچي ده، هغه ځای چې لاس یې نیول شوي دي قوه عامل ده، نقطه اتکای تیری ده او قوه مقاوم خپله په کروچي کې ده. دلته لیدل کېږي پولی یا څرخ. څرخ هغه ماشین ده چې د قوه جهت بدلوي او په ورځنۍ ژوندانه کې ډیر په کار راځي، لکه د څا څرخ. دلته لیدل کېږي چې دلته د قوه جهت تبدیلیږي، هغومره زور چې سړی عمودي کشوي مخ په پورته او مخ په کښته فرق کوي سره، چې په لاس دغه اوبه د څا نه راوایستل شي مشکل ده، چې د څرخ په ذریعه لږ څه اسانتیاوې ده. قوه عامل، قوه مقاوم، بازو د قوه دواړو رسیگانو کې او نقطه د اتکا. بیا هم قانون د میخانیکیت په دې کې هغه ده چې په هغه نور ماشینونو کې و فایده میخانیکی تر یو ډیر ده. بله، قوه عامل، قوه مقاوم او بازوگان د دواړو ماشینو. فایده میخانیکی گټی چه شی ده؟ آی پر آی زبر مساوی ده په یو، که چیرې دا دواړه سره برابر وي فایده میخانیکی یو ده، یعنی هغومره قوه چې مصرف کوي هغومره ګټه ځینې اخلي. او چرخ ثابت هغه چرخ ده یا څرخ ده چې په یو ځای کې ساکن نصب شوی وي. چرخ ثابت معمولا به قوه د جهت د تبدیلولو دپاره ده، هغومره قوه مقاوم چې هغومره قوه ضرور ده چې ده را پورته کو، لکه چرخ چا. فایده میخانیکی چرخهای متحرک چرخونه د خوځنده چرخونه حرکت. متحرک چرخ هغه چرخ ده چې پر بار باندې نصب کیږي. دلته واضح لیدل کیږي جسم د متحرک چرخ په ذریعه زړیږي په دوه راسې کې، لحاظا د ده وزن 50 کیلوګرام ده، پر دوه راسې باندې تقسیمیږي، پر هر راسې باندې 15 کیلوګرامه. لحاظا د 50 کیلوګرام د پورته کولو دپاره 15 کیلوګرام مصرف کیږي او دا چرخ متحرک ده. چرخ آزاد ویل کیږي، د بار سره حرکت کوي، پر بار باندې نصب کیږي. لحاظا دلته لیدل کیږي هر څومره چې وزن یې دوه ځای شي پر هر برخه باندې نیمایي ده، لحاظا اف مساوي ده آری پر دوه. سیستم د مرکب چرخونه داسې یو سیستم ده چې د څو څرخ په ذریعه ترکیب شوی، لکه دلته لیدل کیږي د دوه څرخ څخه یو سیستم ترکیب شوی دی، هغه ویکتور ښودل شوی د هغه ځای نه قوه را کشویه. دلته وینو چې جسم آر اول سر په دوه برخه ویشل کیږي، لحاظا بیا هم اف هغومره قوه ضرور ده چې د هر څومره چې بار وي د هغه نیمایي قوه مصرف کیږي، مګر دلته بل یو څرخ آزاد دی، یو ساکن چرخ ده، از ساکن چرخ هم کمک کوي. دلته بل سیستم داسې چرخونه چې یو رسۍ لري، دا سیستم لیدل کیږي یو دوه درې څلور څرخ لري. دلته دوه ساکن ده، دوه متحرک ده. اوس موږ وینو دا وزن چې زړیږي دلته پر څلور رسۍ باندې پر څلور تار باندې زړیږي، لحاظا قوه پر څلور برخه ویشل کیږي. د پورته کولو د قوه وزن دپاره
هغومره قوه چې ده څلورم چنده ضرور ده. او بل داسې څرخونه چې هر یو دانه علیحده ریسمان لري. وینو یو دوه درې څرخونه ده، هر څرخ جلا رسۍ لري. وینو اول سر چې پر دوه باندې ویشل کیږي، بل وزنی چې پورته شي پر دوه باندې بیا هم پر څلورم برخه پر لحاظا د آر د کشولو لپاره کافی ده چې اتم برخه د آر قوه بر باندې مصرف شي. او هلته اف مساوی ده په آری پر اته. لحاظا که این څرخ په دغه ترتیب سره نصب شوی وي، آر مساوی ده افی پر دو په توان ده ان. لکه څرنګه چې دلته ان 3 و، دو په توان ده ان اته و شو. مایل سطح ایریب سطح دلته موږ وینو چې یو جسم ده، دا موترګی غوندې ده، پر دغه مایل څرخ باندې کشیږي. دغه موتر یا جسم البته د مایل سطح زاویه الفا د ارتفاعی هم اچ ده. دلته تر دوه قوه لاندې ده. یو قوه عملا عمود پر څرخ باندې پر سطح باندې ده چې عمودن عمل کوي ان ده. بل وزن غوندې د هغه وزن عمود پر مځکه باندې عمود ده. لحاظا دغه دلته دوه قوه متلاقی قوه عمل کوي پرده باندې. دلته وینو چې محصله ام ده. لحاظا ساین ای الفا مساوی ده افی پر دبلیو. دبلیو ساین الفا مساوی ده په اف سره. لحاظا اف مساوی ده وزن ضرب ساین الفا. پانه یا فانه موږ ورته وایو. دا یو ماشین غوندې ده، چکوش له بلې خوا وهي، هلته ده یو کنده ده او پانه د هغه ترمنځ هر څومره چې په زور پر پانه باندې ووهه دا لرګی ماتیږي. دا هم د دې لپاره ده چې ضخامت د سطحې لږ ده، د سطح نقطه متکی ډیر نری ده. جک پیچی هم یو ډول د هغه د ماشین ده. دلته لیدل کېږي موږ پوهېږو څنګه څومره چې دا دسته ته وښورو، لاسته یې وښورو، هغه جک پورته کېږي او موتر پورته کوي، وزن پورته کوي. دا هم یو ماشین. ثمره د کار، نتیجه د کار عبارت د هغه انجام شوی کار د قوه په ذریعه او هغه انجام شوی کار د عامل د قوه په ذریعه. موږ مقصد داده چې یو شی را پورته کو، هغه شی دی مثلا 600 ژول کار ضرور ده، موږ 800 ژول کار مصرف کړی دي، ثمره د کار 0.15 ده. دغه نسبت ته موږ ثمره وایو. بله که 15% وي داسې موږ نوشته کوو قوه استکاک.